سلامونه دوستانو. دا چې ډیرو دوستانو غوښتنه هم کړې ده دوستانو، تاسو په ګرامر باندې اکثره ځانونه مه کنفیوز کوئ. راځئ چې په ګرامري موضوع باندې بحث وکړو. موږ سره پرسونال پرونومن دي. موږ سره اول نومینیټیو دی، بیا اکوزاتیو دی. نومیناتیو اون اکوزاتیو. دوستانو موږ سره اول اش مطلب ز د اش اکوزاتیو چې ده مخ یا مش، تاسو دواړه ویلی شئ. لکه ګوره دوستانو موږ وایو زه او بل وایو ماته، دواړه مطلب ځان لپاره استفاده کیږي. اش مخ یا مش. لکه زه وایم دا کلام د ما سره صحیح دوستانو، زه وایم das is for مش یا das is for مخ، دواړه صحیح دي. دا پکې اگزامپل سو او دای نومیناتیو دای اکوزاتیو سو. اش مخ یا مش. اش وایي زه. بل دا دو مطلب ته، دو مطلب ته د دې اکوزاتیو دا دش یا دخ، مطلب دس از فور دش یا دخ، دا د تا لپاره ده. صحیح سو، دش یا دخ. بل موږ سره ده ای مطلب هغه، هغه د دې اکوزاتیو دا این. دویم دس از فور این، یعنی دا د هغه لپاره ده. بل د دوستانو زی د جنۍ د پاره دی، مطلب د ښځې لپاره استفاده کیږي، مؤنث یې ورته وایي. یو جلۍ ته استفاده کیږي زی، مطلب دس از فور زی، دا د هغې لپاره ده. مثال پکې جوړو. بل موږ سره دوستانو اس چې دا نیوټرال ده. موږ په هغه کې وایو که نه په پښتو کې دا د ده لپاره ده یا د دې مطلب د دې لپاره ده. نو اس اکوزاتیو چې ده اس، اگزامپل پکې ده اس از فور اس، مطلب دا د دې لپاره یا دې لپاره ده. بل موږ سره ده ویا مطلب موږ، ویا وای موږ، د دې اکوزاتیو ده اونز. زویم دس از فور اونز، یعنی دا کلم د موږ لپاره ده. که تاسو هر څه وایي، کتاب مڼه هر څه وایي، مطلب د موږ لپاره ده. بل موږ سره ده ایا مطلب تاسو، د یو څخه زیات کسانو ته د دې اکوزاتیو ده اویش یا اویخ یا اویش. دس از فور اویش، مطلب دا د تاسو لپاره سو. بل زی ده دوستانو موږ سره اس په وړوکي کې ده، دا زی چاته وایي هغوی، مطلب هغوی. دس از فور زی، د دې اکوزاتیو هم زی ده. بل زی موږ سره ده ته یو کس استفاده کیږي، خو مطلب فارمل طریقې سره موږ زی وایو، په پښتو کې تاسو وایو. دس از فور زی. د دوستانو دا نومینیټیو دی، دا اکوزاتیو دی. دا نومیناتیو دا اکوزاتیو کولی شئ زده کړئ او ځانونه پکې مه کنفیوز کوئ. ډېر اسانه ده. مطلب اش مش دو دش ایا این، دا ټول موږ سره نومیناتیو او اکوزاتیو سو.